سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. ښه راغلاست زموږ نننۍ برنامې ته. موږ نن غواړو تاسو ته د افغان ازبک د نندارتون په هکله معلومات وړاندې کړو. هیله ده له دې خوند واخلئ. ډېره مننه. عزیزانو څرنګه چې ګورئ دا د دې نندارتون دروازه ده چې موږ اوس ننوځو او تاسو ته به د دې لومړنۍ کوټه چې بېلابېل توکي دلته د نندارې لپاره ایښودلي نو تاسو درښیو. زموږ ډېر افغان وګړي هم دلته راغلي دي له دې ځایه خپل توکي اخلي نو بېلابېل شیان دي دلته. موږ سره پاتې تر پایه تر څو تاسو هم د دې په هکله نور معلومات وړاندې کړو. نو ګڼه ګوڼه د وګړو ډېره زیاته ده عزیزانو. دې خواته به راسو تر څو موږ ته هم شاټونه ښه سم ښکاره سي او دا ساحې هم په سمې وګورو. نو دغه ایسه چې تاسو ګورئ عزیزانو دا لومړنی دوکان دی چې دلته جوړ سوی دی د نندارې لپاره او په دغه څانګه کې هم بېلابېل دواګانې لري عزیزانو. دا هم چې تاسو ګورئ دا شربت ده او دا هم تابلیتونه دي او دا نور تابلیتونه دي چې دلته زموږ ورور درېدلی ده. له دې ازبک وګړو سره زموږ هیوادوالان هم دلته درېږي. احیانا زموږ وګړي کم ستونزه په پلورلو کې پیدا نکړي. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ زنده باشین، بخیر باشین. برادر میشه خود برای بندای ما معرفی بکنه که اسمتان چیست و باشنده کجا هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برای شما، برای تلویزیون شما. اسم ما صبغت الله است. اماده تخلص میکنم. تولد ما ولایت شریف افغانستان هستیم. بسیار خوب. شما مسئول امی بخش نمایشگاه هستین؟ بله بله. امی بخشی که برای شما داده شدن؟ بله بله. در اینجا شما چی چیزایی را دارین برادر؟ ما برای دوای ما دوای گیاهی هستن، طبیعی هستن. ما 6 قلم دوا برای فعلا اینجا موجود داریم. خب میشه برای بندای عزیز ما دوایتان نشان بدین و درباره قیمتاش صحبت بکنین؟ بله میشه، 1000 دفعه. اولا عزیزانو لومړی بل دې ځای پیل وکړو چې دا شربتونه ما تاسو ته وښودل دې قیمتونه به څو وي؟ این شربت گیاهی است. اسم ازی این برای 3 دواست، برای کمخونی، برای راحتی اعصاب هستند، برای کسی که تکلیف قلب دارند. قلب تپش بعضیا میگن که قلب بسیار تپش میزنه، خونش لخته باشه، این برای از اون هستند. خون صاف میکنه، قلب تسکین میکنه، برای اعصاب است. برای کمخونی است. و قیمتی چند است برادر؟ این قیمت از $1 است. عزیزانو دا $1 دلته پلورل کیږي. نو ایره برای باشنده‌های ما به دلار میفروشن به افغانی؟ به افغانی میفروشیم. خب دا به افغانی خرسی 70 افغانی میشه. 70 افغانی میشه. فابریکه از در ازبکستان است. در ازبکستان است. این شربت چی است؟ این شربت کارتانش است. خب کارتانش است. این درباره تابلتاتون برای ما معلومات بدین. این تابلت اسم از دواخین است. این برای تکلیف گرده است. سنگ داشته باشه، منگ داشته باشه. برای اعصاب راحتی اعصاب است، برای پژمردگی هستند، برای قلب هستند، برای خون هستند. بله. و قیمتی چند است؟ این قیمت از $1 است. قیمتی $1 است. 70 افغانی است. نو عزیزانو برادر یک کامرا امیر نشان میتیم عزیزانو داشت تاسو ګورئ دا هم د برای قلب بری گفتن. بله بله. او معلومات چې تاسو په اکنا دلته تاسو درکړه نو داشت تاسو ګورئ قیمت یې چند گفتن؟ 70 افغانی. دا هم 70 اویا روپی ده نو $1 میشه. بله بله. ده کدام گولی است برادر؟ زکام است برای سلمان خوردگی، ریزش، زکام. بله. این پودر است. این هم 70 افغانی است. خب کلی $1 است. کلی $1 است. بله. ایزانو دا ټول $1 دی. نو دا هم د دې پاکټ او دا هم د دې کارتن چې تاسو یې ګورئ. او بل دوا کوم دوا ده وروره؟ این برای سلفه است. بلغمدار سلفه داشته باشه کسی که دوامدار سلفه میکنه این برای از است. خب بسیار خوب. بله. دا د ټوخی لپاره د عزیزانو اینم 70 افغانی است. بله او هم 70 افغانی. دا بیا پاکټ $1 ده او دا البته نور هم دواوی داسې سته دا تاسو ګورئ عزیزان دا نورې دواوی دي چې تاسو په دې توکي پیدا کوئ سئ. تشکر برادر از معلومات شما. برای جلدی است. کسایی که مثلا جلد پیس است، سفیدی است، این برای از است. بسیار خوب. عزیزان دا د پوست او جلد لپاره ده. نو دغه معلومات او عزیزان چې په دې څنګه کې تاسو وړاندې کړو نو اوس زو هغه څنګه ته تشکر برادر معلومات زنده باشین بخیر باشین. عزیزانو دا هم چې تاسو ګورئ بېلابېل کمربندونه دلته پلورل کیږي. څرنګه چې تاسو ګورئ د پښې کمربندونه دي او دا هم چې تاسو ګورئ د ملا کمربندونه دي او داسې نور بېلابېل توکي هم شته نو چې دلته پلورل کیږي. د دې قیمتونه بیا ورته پوښتنه کوو چې which price do you sell it price فیاته نه قدر دې لکه څه نیمه په هغه باندې نه پوهېږي عزیزانو
نه بگو ترجمان کار است؟ ترجمان کار است اگر کسی باشه. نمر سگر قیمتی چند است؟ بونو نرخ نشکل پول نرخ نه خب افغانی پول قیمت یا فرقی ها $5 که بسیم بلا $6 $6 $6 است. ازان دا چې دا ګورې دا کمربند $6 خرڅېږي دلته، نو دغسې نور بایکونه دي د دې نرخ څو ده؟ تور $4 دا $4 دی عزیزانو، او دا هم د وړکیانو د غاړې لپاره کمربند ده. چند دلار؟ بریانه $1.5 دا $1.5 دی عزیزانو دلته پلورل کیږي. نو داسې توکې نورې هم شته ده. این چند است یک بار برشان میگفتن که قیمتی چند است؟ پای است نه گیپس تو میگه آیا ها این د ایواز گچ هم کار میکنه. خب د ایواز گچ هم کار میکنه. قیمت خانچه؟ $17 زان دا $12 دی دلته پلورل کیږي. نو داسې نور ښه شیان لري. ډېره مننه عزیزانو. څرنګه مو چې د هغه خوا دوکانونو معلومات واورېده، نو دغه څنګه کې دستمالونه خرڅېږي، نو ویل کېږي چې د درملو دستمالونه دي. نو دغلته له موږ سره ترجمان درېدلی، له دې سره به انګریزي خبرې وکړو. د دوی به موږ ته لږ زر د دوی په هکله معلومات راکړي. Hello, how are you doing? I hope you're doing well. We have a program about your store. Can you tell me about the price of something that you have? Bu bizlarda bir ko'rsatuvimiz bor deyaptilar. Shu o'zlaring mahsulotlaringni narxlar to'g'risida aytib bersang deb so'rayaptilar. O'zbekistonda Carol Line kompaniyasi bor, ya'ni ishlab chiqaruvchi korxonasi bor. Ishlab chiqarish korxonasi deyvering. O'sha korxona ekologik toza, gigiyenik bir martalik sochiqlar ishlab chiqaradi. Bir martalik sochiqlar. Company Careline in Uzbekistan, they produce one-time use, single-use towels. It's from non-woven materials, and it's very of good quality and ecological. عزیزانو د دې وویل، زه به تاسو دا وژباړم. د دې ویلې چې دا د کیر لاین له کمپنۍ نه دي، نو دا دستمالونه ډېر ښه کیفیت لري. نو دا به هم د درملیزو څانګو په څانګ کې کارول کیږي. Which environment is used this? I'm sorry, which environment? Where we can use this? Bu narsani qayerda foydalanamiz? Bu mahsulotlar asosan meditsinada, sartaroshxonalarda, kafelarda, restoranlarda, fitness klublarda, shu gigiyenaga rioya qiladigan joylarda hamma yerda востребовано, короче. It can be used everywhere in hygienic purposes. For example, barber shops, fitness clubs, maybe in restaurants, cafes, and venues, other venues. قدرمن لیدونکو د دې وایي چې دا بېلابېل ځایونو کې کارول کېږي، خو د ما خبره دلته په ستونزې مخکې سوله، نو دا په رستورانتونو کې، په کافي شاپونو کې او نور ځایونو کې داسې کارول کېږي. Can you show this tools to our audience? That yes, please give some information about this for first time to our audience in front of camera. Okay, this towel actually its size 22 by 25 centimeters, and it can be used in kitchens for single use only. عزیزانو دا چې تاسو ګورئ دا د پخلنځي ځای لپاره کارول کیږي. نو دا وایي 22 په 25 کې دی سایز یې. Which price is it? Its price about $4.5. $4.5? Yes, 4.5. یعنی $4.5 دا خرڅیږي. And how about it? This carton? Yes, this one is a bigger size, and it can be used as a towel in barbershops. Oh. Yeah, it's a big size. Okay. Yes. دا وی غټ سایز ده عزیزانو، موږ به دا راواخلو. نو دا هم غټ سایز ده. په غټ کارتن کې تاسو چې ګورئ نو د کیر لاین، نو دا په دې طریقه وازیږي او دغسې توکې په دې کې سترې لکه دغسې دستمالونه. Bigger one. This is a bigger one. دغسې دستمالونه له دې ځای نه وځي عزیزانو. هیله ده له دې معلومات اخیستی یو، له دې ځای نه وځو بلې څانګې ته او تاسو ته معلومات درکوو. Thank you very much about your information. Thank you very much. Thank you very much. Welcome in Afghanistan. Rahmat. Rahmat. عزیزانو
دا هم چې تاسو ګورئ په دې څانګه کې ډېر ښکلي ښکلي عطرونه دي په بېلابېل قیمتونو. نو دا هم وګورئ دا یو رنګ ګلابي رنګ لري، نو عطر ډېر خوشبویه ده. نو د دې په قیمتو باندې به هم سمې خبرې وکړو. brother oh you again okay دا د منګه د همسایه نه چې راغلی ده او دی هم غواړي موږ ته دې په هکله معلومات راکړي. نو which price is this perfume? This is the cheapest sample. This price is $1.6. $1.6. دا وی ارزانترین عطر ده چې $1.8 دا خرڅیږي $1.6 او دومره خرڅیږي. نو دا عطر can information about this? This attar is for women and it has the same price. The same price. عزیزانو دا وی د ښځینهو لپاره دی او دا هم $1.8 دی. نو دغسې نورې توکي عزیزانو د غاښونو لپاره لري. Do you have price about the teeth? Can you give us some information about the prices, about the companies, factories? We have our factory is located in Samarkand region of Uzbekistan, and we produce different types of toothbrushes for adults, for babies, kids, and this have the good quality. عزیزانو دا وی د سمرقند نه راځي د ازبکستان. نو دا د بېلابېل سایزونه هم لري د غټانو لپاره او د وړکیانو لپاره. Which price is it? This price I say in Afghani 14 Afghani. دا وی 14 افغانۍ دی. 14 افغانۍ دی عزیزانو دا چې تاسو ګورئ. نو ډېر قوي کیفیت لري. دلته راغلي په نندارې کې دي. Thank you very much about the information. Oh, you have some... Besides toothbrush, we have production of wet wipes, baby diapers, and like this. او د دې برش په څانګه کې نو تاسو د غاښو د برس په څانګه کې تاسو داسې دستمالونه د وړکیانو لپاره هم ورکول کېږي. نو په نام د Sweet Baby. Which factory is produced this? The same factory as the toothbrushes in Samarkand region. In Samarkand region. په سمرقند کې دا هم جوړیږي. نو دا هم راځي لکه بېلابېل چې دغسې تاسو لرئ عزیزان. دا تاسو ګورئ دغه شیان چې تاسو وینئ نو ډېر یې دلته لري. او په بله څانګه کې هم ډایپرونه دي. Do you have diapers too? ډېرې ډایپرونه هم لري. هم هغه وړکیانې چې هغه نه پوهېږم دغه په پښتو کې چای وایي خو تر اوسه نه وادونه موږ نه دي کړي چې په هغې باندې پوه سو. خو thank you very much about your information, about your time that you waste for us. Thank you. نو عزیزانو په دې څانګه کې هم تاسو که راسئ وګورئ. په دې څانګه کې بېلابېل شیان نور هم شته دي. دا هم چې تاسو ګورئ عزیزانو داسې کتابچې دي د دواو. نو نه پوهېږم په دې کې روسي خط باندې لیکلي دي. دغسې شیان دي. دا د قلب دا شاید د نسخو لپاره یي. نو دا هم داسې بایوفیګورین پې نشته ده. بایوفیګورین. Can you speak? Yes, a little bit for women who want to lose their weight, so to be, more attractive for them. So Maybe nice. it's not for Afghanistan locally. عزیزانو وایي دا ښځینهو لپاره کارول کېږي. څوک چې غواړي ډېر اټراکټیو یا جذابه واوسي نو د خپل وزن لپاره دا چې کم کړي. Let's talk about other products. Okay. For example, Liberta SB is for the treatment of liver problems, issues. Liver problems. Yes. Like hepatitis د جګر لپاره دي دا. Yeah. Hepatitis C and B and the conditions after the hepatitis, after the acute hepatitis, when they are reconvalescing after the acute period. So good. To prevent the cirrhosis of liver. دا وایي د بعد د هایپاټایزس نه وایي دا د جګر د ساتلو لپاره دا دوا کاروي. نو which details do you have more about this? So lactase baby is for newborn babies who cannot feed by their mothers because they cannot they have issues with the milk, mother's milk. So when the baby have problem with mother milk. Yes. And this is for babies that the external milks that the baby use. Yes, the mother's milk
Oh, the he mother milk. Yes, due to this product's effect, the baby can easily feed by. I got it. the mother. I got Yeah, it. yeah, yeah. عزیزانو دا دوا دغه لپاره دغه وړکیان چې شیدې نشي څکلی نو دا تاسو که ورته ورکړئ نو د دوی په اسانۍ باندې د مور شیدې څکي. Yeah, this is much better than baby. Due to this problem, baby switch to the unnatural milks. Unnatural milk, yeah. The baby will feed by his mother or its mother, and due to this product, he can get the more healthy life than the baby's unnatural milks. Let's say cow milks or goat milks. Yeah. او په دې دوا باندې وایي دا وړکیان کولی سي په سمه توګه شیدې وڅکي او دغه شیدې باعث دې کیږي چې دا په سمه توګه رشد وکړي یا ګرو وکړي. Can you talk about this? Yes. Of course. This is the special product for the men's health. When they are dating. Yes, when they are dating and they want to be a father. Oh. This is much important for the young families when they have some problems with they datings, let's say, yeah. So this is fully natural product for men's health, and men will be strong not only in day life and also the night life too. عزیزانو دا څه چې تاسو وکتل دا د ډیټینګ لپاره دي. نو ډیټینګ د دې معنا لري څوک چې غواړي زوی لاسته راوړي زوی دنیا ته راوړي د زوکړې لپاره نو دې نه کاروي وایي تاسو که غواړئ په ورځ کې ښه ژوند لرئ په شپه کې هم ښه ژوند ولرئ لکه دې نه کار واخلئ له دې دواونه. نو which details do you have another? It's about the heart. Yes, of course. This is a product for the heart health. Let's start. All our products are food supplements. They are not medicine. They can be predicted by pharmacy, or people can go to the pharmacy and buy themselves without any doctor's prescription. This is very important because they are totally natural and totally safety. And in the other hand, they are very effective in treatment and in complex of treatment, of course, and in the like prophylaxis of some diseases. Oh, great. So this is نو دا to prevent heart from attacks. دا وایي ځان د قلب لپاره دي نو تاسو که غواړئ دا دوا لاس راوړئ اول لاړ شئ فارمسي ته او له هغې ځای نه نسخې په اساس دا واخلئ. دا د قلب لپاره ډېر ښه فایده کوي. نو دغسې نور شیان هم دلته لري عزیزانو د دوی. And what is it about? Let's talk about Accentus Forte. This is the product for our parents. Due to their age, they getting more nervous. They cannot sleep, and they have some issues with memory. Yes. So this complex product helps them to get a healthier night, let's say, because they can sleep easily, healthy sleep, and they will get the memory stronger, and also they get the anxiety. So anxiety. They will be, نو عزیزانو څوک چې افسردګي لري شپه خوب نه شي کوی نو له دې دواونه کار اخلي. دا دوا یې تاسو ته کولی سي چې یو راحته خوب درکړي. نو دغسې نورې توکې دواوې هم دلته شته دي. نو په هغه څانګه کې هم دلته بېلابېل نورې توکې شته. We are glad to be here in this exhibition in this day. So we have very great plans actually. That's the biggest goal that you have in Afghanistan. عزیزان د دې ماته ویلې چې ته کولی سې دلته نور پروډکټونه هم واخلې. دلته وایي موږ پروډکټ زیات لرو نو موږ هم د خپل ټایم سیف کو او لاړو به سو هغې حصې ته او هغې جانب هم ځینې نور شاټونه تاسو واخلو ځینې نور معلومات تاسو درکو. Thank you very much about your information. Have a nice time in Afghanistan. Welcome. عزیزانو د دې نه مو مرکه درلودله نو د دوی هم موږ ته ډېر ښه معلومات درکړه د دې توکو په هکله. نو دا هم چې تاسو ګورئ دا هم بېلابېل شیان دي چې دلته پلورل کېږي. چسپونه دي دا که تاسو وګورئ دا چسپونه لاس مو خوږېږي او دا نور شیان دي د جنه تاسو اخیستی سئ دا چسپونه کار اخیستی سئ. نو ځان دا کته وګورئ زه به دا ډېر ته کېدم دلته. نو دا هم بل چسپ ده د دې قیمتونه. which price is it? price نرخ
ښه عزیزانو دا 0.014 سنته دا خرڅېږي یو 1.10 ډالره ده او بلې 260 ډالره په کارتنو باندې دي، یعنې یو فول پاکیج او داسې نور دی عزیزانو. دا تاسو وګورئ، زه به تاسو دا نږدې راوړم، دا به تاسو وګورئ څنګه چې تاسو ګورئ ډېر ښه نرخونه لري د چسب لپاره. نو د ازبکستان نه راغلي دلته نندارتون ته ایښودل سوي، نو خلک دا ویني. ثانک یو very much. عزیزانو دلته به هم لاړ شو، په دې څانګه کې هم ځینې نور شیان دي، نو نه پوهیم دې ترجمان لري نه لري. السلام علیکم. How are you doing? ښه دا د زراعت لپاره عزیزان، دا د زراعت لپاره دی په فارسی لږ څه پیږي. میشه درباره این برای ما معلومات بدین؟ برای زراعت اینش همش آذقه، ویتامین، امینو کسلاته، حاصلش مول میکنه، صفتش نقض میکنه، این راستش چرالق شروع میکنه. ښه یعنی عزیزانو دا دواوې که تاسو زمکو ته کار واخلئ پې، نو تاسو ونې غټوي، حجم ورکوي او ډېر ښه نتیجه لري. تاسو دې ځای واخلئ. میشه در دوایتان برای ما نشان بدین کدام دواها هست؟ عزیزانو دلته به دوا دغلته ایښي دي. نو بچه ایکنا استرس میبر دیگه چقدره؟ این یخش تمانه رشد میکنه، زیاد میکنه، حاصلش صفتش نقض میکنه. ښه عزیزانو دا چې تاسو ګورئ، زه هم د دې پسې خبرو لږ در پوه نه شوم، خو دا د دوی دا رشد لپاره دی. نو د میوې عکس ده، د دوی دلته رشد کوي او داسې نور توکي هم شته دي عزیزانو. دې په دې څانګه چې تاسو ګورئ داسې نورې توکي شته دي، د ریشې دي، د پنبې لپاره دوا ده، د انګورو لپاره، د شفتالو لپاره او داسې نورې بیلګې هم دلته شته چې تاسو یې ګورئ. هیله ده له دې کوټې مو خوند اخیستی وي. نو اوس ځو دننه په هغه بلې څانګه کې موږ ته نورې خوندورې هغه هم شته، نو د هغې د په هکله معلومات درکوو. خو دغلته یو دوه دوکان نور پاتې دي، دغه هم به تاسو ته وښیو، نو بیا به له دې ځایه لاړ شو. تشکر. نو عزیزان دلته هم نوشابې دي، بېلابېل نوشابې دي، انار نوشابې دي. نو څرنګه چې تاسو ګورئ دا هم د انارو نوشابې، دلته نوشته د لال انار. نو داسې بېلابېل نرخ یې چند است؟ دا 40 افغانۍ دی عزیزانو، یعنې 40 روپۍ تاسو دا اخیستی سئ. تولید د ازبکستان تولید ده. ښه دا د ازبکستان تولید ده. دا څه شی دی؟ ښه دا سودا د کیک لپاره کارول کېږي، کیک وي پنډوي. نو دغسې نور دا مالګه ده عزیزانو، دا مالګه قیمت څو ده؟ دا 90 افغانۍ ده او دا مالګه ده 90 ده. ښه دا مالګه ده عزیزانو. ډېره مننه عزیزانو. تاسو دې څانګې هم وکتل، نو دغلته نور بخشونه هم لرو د غوښو. خوب هستین شما؟ عافیت دارین؟ بخیر باشین، زنده باشین. دا چې تاسو ګورئ غوښې دي، د دې دغه نرخ څو ده؟ نرخ bu narxi $3 teng bo'ladi. ښه عزیزانو د دې د غوښو نرخ 1 کیلو غوښه ده، حلال هم پې نوشته ده، دلته حلال ده او دا $3 ده، $3 $3 او tovuq mol go'shti. Tovuq mol go'shti. Go'sht murg'a asta. ښه دا د چرګ غوښه ده. نو کیلو $2 ده عزیزانو د دې. او qaynatilgan bu. Jo'shidagi asta. ښه دا جوشیده دي د عزیزانو. دې قیمت څو ده؟ $3. د دې هم $3 دي. نو دا هم د دې څانګې معلومات ول. ډېره مننه له تاسو نه، ډېره مننه، ژوندی اوسئ. نو عزیزانو په دې څانګې هم تاسو ګورئ دلته هم نوشابې دي. نو بېلابېلې نوشابې دي، څرنګه چې تاسو ګورئ د هر بخش طعم لري. نو نه پوهیم دلته قیمت به دلته وولی یا نه وولی، دلته لږ څه قیمتونه څه، خو دلته دغسې کتالوګونه لري. نو د دې هغه دوکان نه پوهیم صاحب چېرته ده. تاسو داسې وګورئ داسې کتالوګونه لري د فابریکې او د شرکتو د پیزا په هکله دي. نو دا څانګه مو تاسو ولیدل عزیزانو. هیله ده له دې څانګې مو خوند اخیستی وي او ترې مو د یو ښه شی لیدلي او خوند مو ترې اخیستی. هیله تر پایله موږ سره پاتې سئ، موږ به ولاړ شو په هغه بلې څانګې معلومات تاسو ته وړاندې کړو.
څرنګه چې ګورئ دا هم ډېر یو غټ ځای د هوټل د سالون ځای دا هغه یوه کوټه وه چې تاسو ته مو معلومات وړاندې کړل نو 4 دوکان هلته ول نو دلته له 10-20 دوکان نه هم زیات دي نو دغه حصې نه به یې شروع کړو څرنګه چې تاسو ګورئ عزیزانو دلته دغه څانګې کې ډېر دوکانونه دغسې تللي تر د آخره پورې نو دغه څانګه کې دلته هغه خرڅېږي جرابې خرڅېږي نو د دغه جرابو په معلومات هم به تاسو درکړو بېلابېل رنګارنګ جرابې دي دلته نارینه و ښځینه او دا هم د نارینه جرابې دي نیمه جرابې دي عزیزانو نو نه پوهیم دې په انګریزي باندې پوه سي السلام علیکم how are you doing cannot you speak English عزیزان دې په انګلیسي نه پوهېږي زه هم په ازبکي نه پوهېږم نرخ 20 افغانی دا 60 افغانی دی عزیزانو دا وی 60 افغانی دی نو نرخ 30 افغانی 30 افغانی 10 افغانی لکه څه ده 30 10 ته وایي نو دا چې تاسو ګورئ دغه 10 افغانی دی عزیزانو 40 افغانی نو دا کرک په ترکي کې لکه څه هغه ته وایي 40 ته وایي دا 40 افغانی دی عزیزانو ښه ډېر قوي کیفیت لري او ماډل ډېر قوي ده ښه نو عزیزانو دا تاسو که وګورئ دلته بیا د شرکت شمېرې دي د تلګرام شمېرې دي زه به تاسو دا نږدې کړم عزیزانو دا وګورئ د شرکت شمېرې دي د هغې جانه واتساپ او تلګرام لري بیا فرمایش ورکول کېږي له هغې څانګې نه لیمکس کولکشن ساکس دا چې تاسو ګورئ د لیمکس کولکشن جرابې دي دغه ایسو کې دلته خرڅېږي دا کمپنۍ د فکتوري ده زنده باشید ژوندی اوسئ نو عزیزانو په دې حصه کې بوټونه دي دا بوټونه چې تاسو ګورئ ډېر ښکلي زنانه غټ غټ بوټونه دي نو نه پوهېږم دا به د چا پښې ته وي دا وګوره دا څومره غټ ده دا به چا ته اغوندي کېدای شي چې غټه پښه مې نو داسې نور توکي هم شته دلته تاسو وګورئ عزیزانو دا هم دي داسې ښکلي بوټونه دي نو ډېر ښه شي به ورته ورکړی ده دا تاسو وګورئ عزیزانو دا نو د دې قیمت به پوښتنه وکړو د دې بوټو نرخ څو ده نرخ $12 $12 دا $12 دی عزیزانو دا چې تاسو ته ګورئ دا ښه حصه د پښې هم نیولې ده ښه ساه هم لري او دا هم تاسو ګورئ د دې نرخ هم به پوښتنه وکړو د دې نرخ څو ده دا هم $12 دی یعنی دغه حصه چې تاسو دا ټول ګورئ دا $12 دی نرخ دیگه هم دارن ښه عزیزان دلته نور رنګارنګ محصولات نور هم لري تاسو که دا وګورئ نو دا څپلۍ دي عزیزانو دا چې تاسو ګورئ پلاستیکي څپلۍ دي موزه دا ښځینه موزې دي عزیزانو دا څومره غټې غټې دي نو تاسو یې څرنګه چې ګورئ عزیزانو دا وی $10 ده د قیمت این کرم است این از زناست ښه وایي دا کرم دی او ښځینه دی عزیزانو نو دغسې نور توکي هم دلته څه په دغه قیمتونو بېلابېل داسې توکي دي څرنګه چې تاسو ګورئ نو دغسې نور څپلېګان د وړکیانو لپاره تاسو اخیستی له دې ځایه رحمت نو عزیزانو دې خواته لاړ سو په دغه څانګه کې دلته دسترخوانونه دي نو نه پوهېږم دا دسترخوانونه به قیمت څو یې د دې نفر به چېرته یې د نفر خو معلوم هم نه ده خو دا تاسو ګورئ بېلابېل ښکلي دسترخوانونه لري نو دا وړکي دي نه پوهېږم ولې داسې وړکي خطا کړي دي دا چې تاسو ګورئ دا به څه شی دلته نفر هم نشته چې دې ته نه پوښتنه وکړم نو بېلابېل رنګونه دا به کتالوګ دی هغه لپاره د رنګو لپاره او هغه به دسترخوانونه یي نو دغلته وګورم بې اجازې م خو راغلی یم خدای دې وکړي چې دې نه به قار نه سي نو دا چې تاسو ګورئ دا هم حصه دي د قیمتو دلته د بوټو د څپلیو عکس یې ولی د قیمت یې ورته ورکړی ده څو ډالرې دي دا 0.240 داسې حصې سایزونه ورکړي روسي خطونه دي د ما روسي خطونه دومره زده نه دي خیر تاسو وګورئ چې څومره ښکلي دسترخوانونه هم دلته شته دي
ارجمنو لیدونکو د دې نندارتون بله څانګه دغه حصه ده. تاسو څرنګه ګورئ دلته بېلابېل یخچالونه دي، بېلابېل نور شیان دي چې تاسو دلته ګورئ عزیزانو. دا فریزرونه دي چې په دوکانونو کې کارېږي او دا هم ځینې نور یخچالونه دا ماشین د کالاشویي ده، دا یخچال نه ده عزیزانو، دا فریزر ده او دا ماشین د کالاشویي ده، په دې کالیګان مینځي. نو له دې سره به ځینې مرکې ولرو چې دوی هم د دې قیمتو په هکله موږ ته معلومات راکړي. سلام علیکم وروره، جوړ یې؟ ژوندی اوسې، جوړ اوسې وروره. نامتان میشه برای بیننده عزیز ما بگوین؟ اسم من سهیل رسا است، از شهر مزار شریف. خب باشنده شهر مزار شریف هستین؟ امروز آمدین در اینجا به خاطر فروش فریزر و یخچال می چیزا؟ بله. میشه درباره می برای ما معلومات بدین؟ کمپانی ارتل ازبکستانی است دیگه، خیلی با کیفیت، جنساش خیلی بالاست، تمام اجناس را داره دیگه، خدمات خیلی بالا داره، 3 سال تمام قطعات خدمات میده. در برقای ما و شما سازگار است، مصرفش هم مصرف برقش هم خیلی کم است، یک جنس با کیفیت. خب یعنی تمام چیزایی که ما میبینیم از ارتل است؟ بله. دیگه میگیم بعضی چیزا رو شما شیواکی هر دوش اینا یک کمپانی است، فقط نامشان فرق میکنه. دیگه میشه درباره امی یخچالی که میگم بندای عزیز ما میبینه و شاتش هم برایشان نشان میدیم، درباره همین برای ما معلومات بدین. این یخچالایی است که سایز خورده است، قیمتش هم $230 است دیگه، کم مصرف است، در 24 ساعت نیم کیلووات برق مصرف میکنه دیگه، در برقای ضعیف هم کار میده، صدا نداره دیگه، 3 سال هم تمام قطعاتش گارانتی. و قیمتش چند است؟ $230. عزیزانو دا $230 دی، سره تاسو معلومات واخیسته، ډیر قوي یخچالونه دي، نو خرابېږي نه. و درباره یخچال برای ما معلومات بدین. سیستم پاکایی است، با سیستم پاکایی است، ضد بوی، ضد برفک دیگه، اینا هم قیمتش $299 است دیگه، برای فعلا که بعد از چیز بلان تخفیف است که برای فعلا همین قیمت است. عزیزانو څنګه چې تاسو ګورئ ډیره ښه فضا لري او ډیره ښه پلاستیکي هغې ورته جوړ کړی دی چې دلته مثلا احیانا که دا ضربه مخوري مقاومت دومره ضربې ولري، نو د شیشې نه دي دا هم د سې د پلاستیکونه دي و یخ هم کوي که مستونزه ورکې نه کېږي. نو دا آیس میکر درباره یکم برای ما معلومات بدین. اینا که سیستم پاکایی است که داخل جام یخ میزنه، بیرون جام یخ نمیزنه. خب عزیزانو دا ضد برفک ده ورته وایي چې واوره نه جوړوي، خو یخ وایي، جام یخ وایي، دننه د جام یخ وایي. اینجا دیگه یخچال ها رو هم دارین شما درباره این برای ما معلومات بدین. این مدل است که مدل نو آمده 2025 است تولیداتش دیگه، زیر فریزری است، زیرش فریزر است، بالاش چیلر است دیگه، سردکنش است. این برعکس است دیگه. عزیزانو دا یخچال هم تاسو ګورئ، دا ډیر ښه شیپ لري، ډیر ښه ټیپ لري. میشه درباره قیمتش هم برای ما معلومات بدین؟ قیمت از اینا $320 است. $320. نو دا $360 دی عزیزانو. نو دغه څنګه کې موږ فریزر هم لرو، یخچال د کالویو مینځلو ماشینونه هم لرو. نو د دې په هکله موږ ته معلومات راکړي ورور چې د قیمت څه ده او څه وړتیاوې لري، څه قابلیت لري. اینا شستشوی خیلی بالا داره، 3 سال هم موتورش گارانتی داره دیگه، اینا کیفیت کارش خیلی بالاست، زود نمیشاره، زود خراب نمیشه، اینا موتورش هم میسی است دیگه، قیمتش هم $140 است. عزیزان د دې ماشین چې تاسو شارټ هم نیسو، د دې قیمت $140 بله، $140 دیگه. 10 کیلو هم است، وزن تا 10 کیلو، مثلا هر لباس 1 کیلو حساب کنید تا 10 جور کالا را این میشه. بله عزیزان 10 کیلو کالی مینزی. نو درباره می فریزرها موږ ته معلومات راکړئ چې دا څه که بسیار کم مصرف است، در برق در 24 ساعت 2 کیلووات برق مصرف میکنه. قیمت او فریزر $430 است، قیمت این فریزر $320. $320. او چند بود؟ $430. عزیزانو هغه $410 دا $360 $320. $360 عزیزان د دې شارټونه هم تاسو ته ښیو. تاسو دې جنه د ارتل کمپنۍ، ازبکستاني کمپنۍ د دې معلومات مې ټول ولیدل. نو هیله ده د شارټونه هم خوند واخلي. قیمتو باندې ما دې پوه سوي چې په افغانستان کې ځینې شیان په تخفیف ول، لکه دی دا په تخفیف $299، ځینې شیان په تخفیف هم شته، ځینې شیان پرت تخفیف نه وتی هم شته. نو تاسو کولی شئ دغسې
مالونه هم له دې ځایه واخلئ. قدرمنو لیدونکو څرنګه چې دا ځای ګورئ دلته ایزوګام خرڅېږي په دې نندارتون کې، نو له دې سره موږ مرکه لرو. د دوی په دې څانګه کې ترجمان دی، له دې سره دوی هم ډېر معلومات لري. نو هیله ده تاسو هم د کامرې له حصې خواته وګورئ. سلام علیکم برادر، امید که خوب خوش صحتمند باشین. میشه اسم اینا را بپرسین که بر بیننده ما در حصه کامرا معلومات بدن. تشکر بدم. سلام بر شما. صنعت زیتون دیده وزیر تانشتره واقعا دیده. من adım Abduvali, O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Izigo mahsulotlarini ishlab chiqaraman. Bu ishlab chiqarishimizda talab juda yaxshi. Afg'onistonga kelib, bu ishlab chiqarishimiz mahsulotlarimizni talabini hozir o'rganyapman. Mahsulotimizga talab juda yaxshi ekan. Hozir shartnoma tuzdim. Afg'onistonda neft mahsulotlarini, yarim tayyor xomashyo mahsulotlarini O'zbekistonga olib ketib, Afg'onistonga tayyor mahsulot ko'rinishida olib kelib berishni rejalashtirib shartnomalar tuzdi. اسمشان عبدالولی است. کار ساختمانی کار میکنن و تولید ایزوگام انجام میدن. تولید ایزوگام میگه تقاضاش در ازبکستان خیلی خوب است، خیلی عالی است. ما هم با این امید میگه در افغانستان آماده بودم. در اینجا تقاضاش میگه چیزی که ما امید میکردم از اون قدم زیاد بود. تقاضای مردم میگه زیاد است، کار میگه خیلی خوب است. دیگه و عزیزانو څرنګه مې تاسو ولیدل دلته غوښتنې د ایزوګام څانګې کې ډېرې زیاتې وې، د دوی افغانستان کې له ازبکستان هم زیاتره وې. نو څرنګه چې تاسو ګورئ ایزوګامونه دلته دي. نو میشه برادر درباره قیمت‌های ایزوګام و نوع ایزوګام پرسان بکنی؟ اگر ایزوگام ندیده قیمتlar aytib دیده، sifatlar qanday uni aytib bering deydi. Xo'p, izogomlarimizning narxi toifasiga qarab bo'linadi. Bizlarda usti yaltiroq falgali izogomlarimiz bor, gidroizolyatsiya uchun izogomlarimiz bor, betonlarga surish uchun suyuq tayyor mahsulotlarimiz bor. Har biri o'zining sinfiga qarab baholanadi. Sizga hozir bir aniq narxini aytishim uchun O'zbekiston puliga Afg'oniston pulini hisobga o'rib keyin aytishim kerak. Shunda aniq narx kelib chiqadi. Izogomlarimiz taxminiy o'rta hisobda $12 ga to'g'ri keladi. Nechasi? 10 kvadrati bitta rulonda 10 metr bo'ladi. Bir rulonda. Shuni o'rtacha bahosi $12 dan $15 atrofida bo'ladi. نرخ‌های از یا میگه مختلف است، نظر به کیفیتش و نظر به کارش. یگان تاش میگه جلادار است، رویش میباشه، یگان تاش بر روی سمت، یگان تاش میگه دبل و نازکش میباشه. اما اوسط میگه یک متر مربعش به $12 مساوات میکنه. عزیزانو څرنګه چې تاسو ولیدل دا په چیرته څنګه کوم ځای کې کارېدل او $12 قیمت و نو د دې هم د څنګه کې تاسو معلومات درکړه. داسې بېلابېل نور شیان هم لري. د هغه نلو په هکله به هم لږ زر معلومات واخلو چې او دغلته دین کتالوګونه لري. د دې په هکله به هم لنډ معلومات واخلو، بیا به لاړ سو هغه بلې څانګې ته. برادر درباره هم کتالوگایی که در اینجاست و درباره هم نلها از اینا معلومات بخواین که اینها چی میگن و قیمتش چقدر است. باز گپای خود ادامه میدیم. درسته. اگه بلند دیکورلا بگو، بلند وارد من ایت بیرینگ دیده و کی تریگن قنیسل اولای نمات بیرینگ. Xo'p. Biz bu dekorlarni Buxoro viloyatida zavodimiz bor, shu yerda ishlab chiqaramiz. Buni Afg'onistonga ancha vaqtdan beri eksport qilamiz. Bizning firmamizning oti ZH Group. Bu Buxoroda, Buxoroning G'ijduvon viloyatida. Biz buni Buxorodan do'stimizga eksport qilamiz. Bu bilan bular shug'ullanadilar. Buxorodan kelayotgan hamma mahsulotlarni bularga beramiz. Bular Afg'onistonga o'zlari do'konlarga tarqatadilar, qurilishlarga tarqatadilar. این مسئولشان مسئولات دیکوری است، به نام اینجا ماربل شیت میگم بایی. یک مسئول نواز ایره کمپانیش در بخارا دارن ازبکستان به نام ZH گروپ. ZH گروپ. بله. و این نمایندگی از ایران به افغانستان به این سال به اینی بیادر دادن. از اونجا به ایران میکنم، از این نماینده افغانستان چون اینه میاد. در این توضیح میگم. عزیزانو څرنګه چې تاسو ولیدل دا دغسې کتالوګونه او داسې نور شیان ول چې د دوی د نماینده هم دلته موږ سره درېدلی دی. نو د دوی هم دلته دې ځای نمایندګي کوي. قیمتهای اینا چقدر است؟ ularni narxlarini nima tushundingda? Bu mahsulotlarimizni juda xili ko'p. Har bittasini o'ziga yarasha bahosi bor. Buni har bittasini bahosini yodda olib qolish juda qiyin. Sababi bizda 200 dan ortiq mahsulotlarimiz bor, turdagi mahsulotlarimiz bor. Buni hammasini narxini bu hamkorimiz biladilar. Bularni do'konlariga borsanglar, hammasini ko'rishinglar, bilishinglar mumkin. Hammasi haqida bular sizlarga yaxshi ma'lumot bera oladilar. Bizning hamkorimiz bu odam, Hisomiddin.
دکور از این میگه رقمش زیاد است نظر به دولی و رنگش و کیفیتش. این میگه 200 رقم است و نمونهش کلش میگه نرخش میگه به بیادر ما معلوم است که نمایندگی رو به دادیم. ها ایزانو د نرخ د دې سره معلوم دنو که اجازه دې سره یو مرکه ولرو او د دې نرخ معلوم کو. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. خوب هستین؟ زنده باشین، بخیر باشین. برادر میشه در اسمتان اول بگوین و باز درباره نرخ می صحبت بکنیم. حسام الدین هستم از مزار شریف، نماینده کمپانی زخا گروپ که تولیدش در ازبکستان شهر بخارا است. و ما مسئول یاره انحصاری کرده هستیم، اسمشان ماربرشیت است و حدود 200 نوع است چیزا متریال جدید است که از این میتونید شما در هر قسمت خانه به خاطر داخلی خانه استفاده کنید. تزییناتش بله. قیمت های از یا هستند آن یه اندازه شغال بود بسر بخونیم 122 بر 2 و 80 است و قیمت هر ورق از یا 2000 افغانی میاد. هر ورقش 2000 افغانی. عزیزانو دیدی هر ورق 2000 افغانی اخلی که گفتن 3 مترش؟ 3 متر و 41 سانتی است. متر مربع هر تختش. هر تخته یو 3 متر و یو سلویک سانتی ده چې دوی دلته پلوري. نو هیله دل دیمو معلومات خوند اخیستوی. تشکر از شما و از معلوماتتان. تشکر از شما همچنان. زنده باشین. از اینا هم تشکری بکنین. sağ olun dedi. Xursand bo'ldum dedi sen tanishganingizga. Mana xursand bo'ldim tanishganimdan. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Salomat bo'ling. قدرمنو لیدونکو دا څنګه چې تاسو ګورئ دلته بېلابېل نور توکي هم شته. څرنګه چې تاسو ګورئ دلته د رنګ قوطیان دي خو موږ نه پوهېږو دا آیا رنګ دي د دیوالو یا نور کتالوګونه د نور شیانو لپاره خو ترې نه پوښتنه کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو جوړې بخیر تکړه؟ yaxshi misiz? yaxshi rahmat. ژوندی اوسئ جوړ اوسئ بخیر اوسئ. ښه راغلاست افغانستان ته. خوش kelibsiz افغانستان. تشکر rahmat. ژوندی اوسئ جوړ اوسئ. کیدای شي خپل نوم زموږ لیدونکو ته ووایي چې نوم مو چی ده؟ اسمizni so'raydilar. ismim Nodir. او له ازبکستان نه راغلی دلته د نندارتون ته. va O'zbekistondan shu namoyishga uchun kelibsizmi deb so'raydilar. O'zbekistondan kelibsizmi deb so'raydilar. Ha, O'zbekiston Toshkentdan keldik. ډېر ښه. نو کیدای شي زموږ لیدونکو ته د دغې کار په هکله مو موږ ته معلومات راکړئ. Shu ishingizni borasida bir ma'lumot bersangiz. Bizada ko'proq bo'yoqlar, rangli bo'yoqlar, temir uchun metalik bo'yoqlarimiz bor. Xona uchun 100%li mo'yishi yuvsa bo'ladigan bo'yoqlarimiz bor. Keyin bizadagi hozirgi eng oxirgi moda O'zbekistonda bundan hali yangisi chiqqani yo'q. Bu eng oxirgi so'nggisi. Shu Aticento mahsulotlarini olib kelganmiz. Bu kamida 4-5 yildan beri O'zbekistonda modadir. Buni o'rnini bosadigan narsa hali yo'q. Xudo xolasa. اینیایی که شما می‌بینین این رنگ‌های مخصوص آهن است. آهن از حتی زنگ هم گرفته باشه مشکل نداره رنگ بکنین یا آخرین پروداکت هستن. بسیار بکاره. و اینیایی که شما می‌بینین رنگ‌های خانه هستن. 100% رنگ‌های خانه است. و این کاغذ دیواریایی که برای شما گفتن میگن که این آخرین مدل‌های کاغذ دیواریایی است که تقریبا 4 سال میشه در ازبکستان کار میشه. یعنی آخرین برند هستن که آخرین اپدیت هستن. خب عزیزانو څرنګه چې تاسو ویلې دا تاسو چې ګورئ دا د آیین رنګ ده که تاسو دا په آیین باندې ووایئ نو ستاسو آیین زنګ نه وهي او په دې لاندې کې که زنګ هم یې نیولی بیا ځینې آیینونه دې زنګ وهلي دي ته تاسو دا رنګ هم په سر یې ووهئ هېڅ کوم مشکل نه لري نو دا او آخرین موډل د رنګو ده دا رنګونه چې تاسو ګورئ 100% رنګونه دي د کورو دلته پلورل کېږي څرنګه چې ګورئ کتالوګ هم ډېر ښایسته رنګونه لري او بېلابېل دي او تاسو دغه حصه چې تاسو ګورئ دا د دیوال کاغذونه دي چې ورته د دیوال په سر چې پوښېږي او ډېر قوي کیفیت لري چې په ازبکستان کې دا تولیدېږي کېدای چې موږ ته د دې په قیمتو په هکله معلومات راکړئ Şunlarda kıymetini burası soraydı sizden. Kıymetleri hazırki kunda metal boyoqlarimizning narxi dollarda $8,5.
bo'yoqlarimizni dollarga qilib aytaman endi tushunarli bo'lishi uchun. Arzonlari 20 kiloda. Bizda 20 kilo eng ko'p ketadi. Bu yoqda bilmadim hali. 20 kiloligini o'lchovida bizaniki 13 dollardan boshlanadi. Rangiga qarab chiqib keturadi teparoqga. Bu ham 20 kilo. Yo'q, bular bankada bo'ladi. Bular bankada mana bankasi. 8,5 dollar. 8,5 dollar bo'ladi bir bankasi. Bir kartada. Ha, bir bankasi 10 kvadratga yetadi. Emulsiyamizni bo'yoqlarimiz, xonani bo'yoqlari bitta chelaga 2 qayta surishga, emulsiya 2 qayta surishga 80 kvadratga yetadi. Atechentalarimizni 5 kilosi 30 dollardan boshlanadi. Bular 5 kiloli anaqada bo'ladi, itishda bo'ladi. 5 kilosi 30-35 kvadratga yetadi. Narxi 30 dollardan boshlanadi. Yo tavlid kununda ostan birodar. و میگن که همین نرخایی را که به نرخ ازبکستان برتان میگه ایرا میگن $8 هستن دانیازی ها و ای که 30 کیلو 20 کیلو دیدیز به 30 کیلو 20 کیلو ازی او از $13 شروع میشه به 2 دفعه رنگ کردن 100% رنگ میکشه همه بیمالا یوره شلنگ ده سو سپدمه فرق yok yağmur qor hammasiga chidamli 100% از ضد آب است اگر باران باشه یا برف باشه هیچ مشکل نداره پاک میکنه و یا کاغذ شلنر شو دیوار کاغذ داشت 5 کیلو این 5 کیلو هستن یا کاغذ امی وقتی که رنگ میکنین تبدیل به این چیز میشه bunun qiymatini qancha dedi? Buni 30 dollardan boshlanadi, 5 kilo. Az $30 شروع میشه که وزن ازی 5 کیلو است 5 کیلو از 5 کیلو عزیزانو څنګه مو چې ولیدل دا د آیین دی رنګولو رنګ چې دا $8 شروع کیږي نو دا رنګ چې تاسو ګورئ عزیزانو دا د کور رنګ له $10 شروع کیږي نو دا 10 کیلو ده او په 2 ځل رنګولو کې وایي تاسو دا کور رنګ یې مکمل دا چې تاسو ګورئ دا 15 کیلوګرام ده له $10 نه شروع کیږي بېلابېل قیمتونه لري او دغسې کاغذ دیواري چې تاسو کاروئ په دیوال په سر نو دغه رنګ بیا دغسې یو څیره باسي کیدای سي یک ګروپ دې ته ونیسو عزیزانو تاسو تلیفون خو ګروپ نه لري زه به تاسو یو ګروپ ونیسمه د دې دوی په هکله به تاسو ځینې هغه مو ګورئ عزیزانو تاسو که تاسو وګورئ عزیزانو ډېر یو ښه شکل و نما یې باسلی ده تاسو دا وګورئ څنګه ښه نما لري عزیزانو دا هم تاسو د سترګې د شاهد حصه ده چې تاسو یې هلته وینئ اوس بل دې ځای لاړ شو عزیزانو هکته هم ډېر نور دوکان نه دي تاسو به نور معلومات هم درکو رحمت تشکر یې دریم عزیزانو دا هم د دې څانګې مسله وه او په دې حصه کې موږ لرو د ګرمولو څانګه ده دا یو ماشین د ګرمولو ده او داسې نور د کور په سر ځینې هغسې یو شکلونه تاسو په خارج کې زیات دی په ترکیه کې له هغې نه زیات دی ترکیه کې خو لښښتونه جوړوي تاسو شاید تلویزیونونو کې لیدلي نو دا حصې چې دي دا فلزي دي څه لکه چې باران په کور راغورځي ورېږي نو دا د دې اوبه کته خواته هدایتوي نو له دې سره به هم ځینې مرکې ولرو چې د دوی هم موږ سره یو لږ ځل مرکې وکړي او دې په هکله معلومات ورکړي السلام علیکم How are you doing? Thank you very much. Thank you very much. What is your name? Can you introduce yourself to our audience? My name is Farukh Turdikulov. I am from Uzbekistan, Fergana city. We are making the heating machines for the humans, peoples, for the homes, hospitals, schools, everything. Where you need your heating, we can make it. Thank you. Welcome to Afghanistan. Thank you very much. First, we want to know about this machine that you bring in Afghanistan, and which kind of machine is it, and which usage it has. This one is a half automatically heating machine using the coal. This one is the smaller. This is for about 30 kilograms for the one day. You can use it about 4 or 5 rooms home. Yes, and here is very healthy. I mean, you don't
the weather is not how to say in English. It's not. When the weather is so cold, this machine can hit. This machine can up the level of temperature. Yes, you're right. And the secondary, it's for ecology, is not make the smaller. Smaller means? I mean, when using it for ecology, is not danger. It's not danger. Yes. عزیزانو څرنګه چې تاسو ویل دا ماشین له ازبکستان نه وارد کړی ده د ګرمولو ماشین ده نو دا ماشین ویل کیږي چې 15 کوټې په سمه توګه ګرموي او دا خصوصیت یې په دې ده چې دا هر چیرې تاسو کارولی شئ څه مکتبي څه کوري څه هاسپیټل یا همغه شفاخانه‌ای نو له دې نه پوښتنه وکړو چې کوم نوع مواد د سوخت دی دوی کاروي which fuels do you use about this machine? You can use it, the coal, the small one, big one, and the tree, everything. You can use it. And here is inside. You need to put here. Okay. You need to put here. One pulse. So he is how to say fire and go down. A fire transfer to down level. Yes. And the first of all, this here the metal is 6 millimeters. We guaranteed about 10 years work it. It never damaged the hand of human, the finger, if you touch it. No, you can. If you touch it, it's here is not danger because inside you have the mineral wet. So this one is you can use it inside or home or outside. So if you want to touch, it's not. There is no danger. It's no any kind figure. Yes. عزیزانو څرنګه چې تاسو ویلې دا ماشین چې تاسو ګورئ دا د جې آیین ده او دغه دروازه چې وازه کړه دلته تاسو زغال سنګ اچوئ نو فیول د دې یا مواد سوخت د دې زغال سنګ دي او په دې حصه کې د دې آیین لاندې دلته داسې پخته کاره کړې ده عزیزانو دا چې تاسو ګورئ نو دا وایي سبب دی کېږي چې حرارت بیرون ونه وځي او لاس ونه سوځي وایي هیڅ کوم دنجریس نه انسان ته کلا نشته حتی که د دوی اطفال هم په دې باندې لاس ووهي نو دا په دې حالت کې دومره ګرم نه راځي brother can you give some information about this product that you have? Okay, this production for the homes you can use it. It's very good quality for the homes. This one. عزیزانو څرنګه چې تاسو ګورئ دا د کورو لپاره کارول کیږي دغه حصه چې تاسو ګورئ او دا د کورو لپاره کارول کیږي کله چې ورښت راځي څرنګه مې تاسو ویلې نو دا د ورښت حصه تاویي او د تاسو کور نه چکک کوي او بله ستونزه ورته نه پیښیږي Thank you very much about your information. Have a nice time in Afghanistan. Thank you very much. Thank you. We want in the future to have here the factory secondary and make these heating machines in Afghanistan. For the first time? Yes, and we want to make a factory here and make the workplace for a lot of the Afghan peoples. Thank you. عزیزانو دې ویلې چې موږ دوم پلان دا ده چې دلته یو فابریکه جوړو د دغې ماشین نو موږ به افغانانو ته تولیدوو. Thank you very much. Have a nice time. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ برنامه د افغان ازبک نندارتون څخه تاسو وکتل چې د ازبکستان وګړي دلته راغلي ول او تاسو ته یې توکي وړاندې کړل تر څو تاسو وکولی شئ له دې ځایه توکي واخلئ او یا تشخیص یې کړئ تر څو بل وخت که تاسو غوښتل له کمپنیو نه خرید وکړئ نو راسئ دغه کمپنیو نه په ارزانه توګه خرید وکړئ هیله ده له دې مو خوند اخیستی زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زنګ هم وټکوئ ستاسو نیوکې او پیشنهاد زموږ وده لاروین مایک له تاسو سره